پوهېږئ کوم خواړه مو اشتها کموي؟ هغه خواړه چې د یو انسان اشتها کموي په ټوله کې د پروټین څخه بډای خواړه دي. دا خواړه د یو لوی انسان اشتها له منځه وړي او د بلې خوا بیا انسان تر ډېره وخت پورې موړ ساتي. دلته به زه تاسو ته ووایم چې هغه کوم خواړه دي. یو، غوښه. غوښه په ټوله کې غوښه زیات پروټین لري او انسان تر ډېره وخته پورې موړ ساتي. له دې څخه عامه د غوا او خوسکي غوښه یادول شوې، ماهي غوښه یادول شوې. دا ټول ډولونه چې کوم دي په زیاته کچه پروټین لري چې د خوړو وروسته یو کس په اسانۍ سره نه وږی کېږي. دوه، هګۍ. په هګۍ کې په پرېمانه کچه پروټین شتون لري. په یو هګۍ کې تر 6 ګرامه پورې پروټین شتون لري چې دا په دومره خوړو کې ډېر لوړ مقدار دی. که سهار 2 هګۍ وخورو نو ډېر وخت لپاره به ښه ماړه وي او هیڅ اشتها به ونه لرئ. د دې ترڅنګ مو هګۍ کې ډېر زیات ګټور ویټامین هم شتون لري. هګۍ د ویټامین A، B او D یو بډایه سرچینه ده. 2، بادام. دا وچه میوه په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره ډېره ښه ده کوم چې غواړي په سالم ډول خپل وزن کم کړي. بادام سړی د زیات وخت لپاره موړ ساتي. څېړنې ښایي چې په ورځ کې 5 دانې بادام خوړل انسان تر هیڅ بادام نه خوړونکي کس ژر وزن ورکوي. په بادامو کې کلسیم، اومیګا 3، پتاشیم، مګنیزیم شتون لري چې د بدن د روغتیا لپاره کافي والی ډېر زیات مهم دی. 4، شوروا. شوروا هم یو له هغه موادو څخه ده چې د څښلو سره یو او ژر یې وخت لپاره موړ کېږي. شوروا چې ډېره برخه یې اوبه ده، که ډوډۍ څخه نیم ساعت مخکې وڅښل شي نو اشتها مو بیخي کموي. 5، نعناع چې یو معجزه‌ایي بوی لري. د خپل بوی په وسیله کولی شي یو کس ارام او ساکن کړي. نعناع د ولږې په وړاندې حیرانوونکی تاثیر لري. که غواړئ خپل وزن له لاسه ورکړئ نو کولی شئ د ډوډۍ څخه مخکې د نعناع چای وڅښئ او یا هم په خپل اطاق کې د نعناع څو بوټي کېږدئ. 6، ګلپي. ګلپي هم یو له هغه خوړو څخه دی چې سړی د ډېر وخت لپاره موړ ساتي او سړی اشتها کموي. که څه هم اوس په هېواد کې د ګلپي موسم نه دی، خو زیات خوړلی انسان اشتها بې خونده کولی شي. کچالو. کچالو هم له هغه خوړو څخه دی چې اشتها کموي ځکه چې کچالو ډېر ویټامینونه لري او سړی نه پرېږدي چې ژر وږی شي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.